د لا ښو روغتیایي چوپړتیا وړاندې کولو په برخه کې کندز میشته یو بل زیری د کندز د عامې روغتیا مسؤلین وایي د ریاست په پام کې لري تر څو په نږدې راتلونکي کې د دغه ولایت په 5 هغو ولسوالیو کې چې له دې وړاندې د روغتیایي مرکزونو له نشتوالي سره مخ وي صحي مرکزونه جوړ کړي. مسؤلین زیاتوي اقتاش، دشتیارچي، چهاردره، علي آباد، قلیزال او ګلتیپه هغه ولسوالۍ دي چې ډېر ژر به پکې د هیواد د عامې روغتیا وزارت له یو شمېر همکارو موسسو سره په ګډه همکارۍ معیاري روغتونونه جوړ کړي. به اساس پیشنهاد و درخواست وزارت صحت عامه و منظوری از طرف شیخ صاحب امیر المؤمنین حفظه الله تعالی در تمام ولسوالی های افغانستان که در اوج شفاخانه موجود نبود، من جمله ولایت قندوز در 5 ولسوالی که عبارت از اقتاش، ولسوالی کلبات، ولسوالی قلیزال، ولسوالی دشتیارچی، ولسوالی گلتیپه و ولسوالی علی آباد یک باب شفاخانه ساخته میشه. از این جمله در 2 ولسوالی، در ولسوالی دشتیارچی و در ولسوالی چهاردره بودجه ساخت شفاخانه ها از طرف دفتر محترم یونیسیار پرداخت میشه و متبقی ولسوالی از بودجه خود امارت اسلامی ساخته میشن. له دې سره سم د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکي د اسلامي امارت یاد اقدام ستایي او پر وینا یې چې د یادو روغتونونو په جوړېدو سره به د دغه ولایت د لورو پرتو سیمو د اوسیدونکو ډېری روغتیایي ستونزې هوارې شي. بسیار یک گام نیک است چون اکثرا ولسوالی‌ها دسترسیشان به مرکز کم است. بسیار کار خوب میشه که در اونجا شفاخانه مار شود و به مریضا رسیدگی جدی شود. خدمات صحی در سطح ولایت کندز خیلی بهتر شده. با آمدن امارت اسلامی خیلی خدمات خوب اجرا شده. د کندز ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین داسې مهال په دغه ولایت کې د 15 معیاري روغتونونو د جوړېدو خبر ورکوي چې له دې وړاندې هم د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې لوی او واړه روغتیایي مرکزونه جوړ شوي وو.